د کونړ ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ د ملګرو ملتونو د یونیسیار یا کډوالو چارو ادارې د 28.6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د 30 بستریز روغتون د جوړولو چارې د دې ولایت والي او نورو مسؤلینو له لوري د بنسټ ډبرې د کېښودو په ترڅ کې پیل شوې. په کونړ ولایت کې دا اولنی تعمیر دی چې په دغه نوعیت او په دغه معیار باندې جوړیږي. د عامې روغتیا ریاست همیشه دا کوشش کوي چې د خپل وظیفوي مسؤلیت له مخې د صحت هغه ټول کارونه په معیار او سټنډرډ باندې برابر کړي. نو په دغه برخه کې په دې درې کارو کې لله الحمد د خپل وزارت مقام په همکارۍ باندې د نړیوالو اداراتو د مختلفو مؤسساتو د خپل ولس او د ولایت مقام په همکارۍ باندې په دې درې کاره کې کافي لاسته راوړنې لرو. په داخل د تعمیر کې واړه او غټ یو 1.5 تاقونه جوړیږي او د تعمیر نه بهر طرف ته چې کوم پورشن دي هغه مسجد شریف هم په دې کې شامل دی، څاه هم لري، پارکینګ هم لري، همدارنګه بهرني تشنابونه هم شته پکې. کونړ والي چې د روغتون چارو د پیل په مراسمو کې برخه لرله، ولسي مشرانو ته یې ډاډ ورکړل چې د هر اړخیزو اسانتیاوو رامنځته کولو لپاره به هڅې کوي څو د ولسونو ستونزې حل شي. موږ په مشرانو قیادت کې دا ژمنتیا هم شته الحمدلله او دا ثابته سوې هم ده په نیشت امکاناتو باندې چې خپل وطن موږ جوړ کړو، خپل وطن په پښو ودرو او کوشش دې دی وکړو چې موږ د افغانانو د افغانستان څونه مشکلات دې ته رسیدګي وسي. بل پلو د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتون جوړولو په پروژه خوښي څرګنده کړه. ویې ویل اوس به یې ګڼې روغتیایي ستونزې حل شي. دغه روغتون دلته زموږ جوړ شي، د دې عمومي لارې مشکل به هم حل شي، د دغه نورو جوارو ولسوالیو مشکل به هم په صحت په بخش حل شي او زموږ مشکل خو به حل شي. نو موږ په دې ډېر خوشحاله یو. نو موږ د دې په روغتون په جوړېدلو ډېر زیات خوشحاله یو. زموږ ولس ډېر خوشحاله دی، زموږ قوم ډېر خوشحاله دی. چا چې په دې کې زیار ایستلی زحمت یې الله دې ول اجر ورکړي، خدای دې د ښې ورځې خاوندان. د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره دا روغتون به له جوړېدو وروسته د سیمې 100,000 څخه تر 300,000 خلکو پورې د درملنې ظرفیت ولري.